مایک مخلاص کې ابرار خان. سلام علیکم. ابرار خان مایک مخلاص کې که ابرار خان आवाज نشته. بل ملګری به بشیر احمد خوږیاڼی. بشیر احمد مایک مخلاص کړئ. مولاس وروره تاسو مهرباني وکړئ مایک خلاص کړئ. اوري وروره مایک د خلاص کا. آزاد افغان مهرباني وکړه. سلام علیکم. سلام علیکم مبین خان او کاری صاحب، تاسو ته ډېر ډېر سلام. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه د موضوع په اړه د نیمروز د دیني علماو د کابل اداره نامشروع بلله. ډېر په احترام سره دا خو بار بار ویلې شوي دي، خو خدای دې وکړي چې دا خبره عملي شي. دا خو نامشروع ټولې دنیا ته پته ده چې دا نامشروع اداره ده، د هغې د لاسه هېڅ هم نه کېږي. خو زه سوال کوم کاري صاحب نه، ډېر وخت نه نیسم چې ستاسو سټوډیو به م ډکه وي. د کاري صاحب چې کله ستاسو حکومت راشي د خیره سره د اسلامي امارات حکومت، چې دغه کوم چې په اوس پارلمان دی او کوم چې دغه کوم خلک چې اوس په دې دولت کې دي، د دې نه خو خلک تنګې ته راغلي، تیښتې ته راغلي دي. د دې خلکو سره به د ستاسو د مشرانو عکس عمل څه شي؟ دا به بیرته په همدې حکومت کې، بیرته به همدلته په افغانستان کې که نه، دا به د دې ځای نه ورکېږي، دې ځای نه وځي. ځکه چې دې خو ټول ملت 15 میلیونه نفوس د افغانستان ټولې چې دی پوزې ته راوستی دی، نه کار کولی شي، نه بل څه لاسته راوړنه لري، بس په ناستې په چوکیو ناستې او خوري وچکي حساب یې نه مني. او ټول افغانان چې دي آزاد افغان صاحب ستاسې خپله قضا فیصله څه ده د یو افغان په حیث چې د ناټو او د امریکایي ځواکونو بیادبي ډېره معاف، د هغوی د غایطو، د هغوی د بولو قراردادي، هغه سړی چې هغې د بګرام په بیس کې، د بګرام په کمپاین کې د امریکایانو بولې او غایطې صفه کولې، د هغې نه به یې ټانکرې ډکولې، باندې به یې ایستله. د دغې غایطو د بولو قراردادي د پارلمان رئیس وي، یعنی ستا ضمیر او ستا وجدان دا مني؟ قطعا نه مني. د هیڅ افغان ضمیر او وجدان دا نه مني چې دومره یو پوست، دومره یو ټیټ ذاتی، دومره یو ذلیله انسان د افغانستان د پارلمان رئیس وي. همداسې دغه کافریار در واخله، فضل هادي کافریار، دغسې نور در واخله، دغه دا مفسدین او دا جنایتکاران او دغه د ولس په سرمایو لوبې وهونکي، دا هغه خلک دي. دا ګورئ په سیمه کې ډېر پوست او ذلیله خلک دي، دا ډېر ټیټ خلک دي. هېڅکله افغانان دا خلک نه غواړي د خپلې واکمنۍ دپاره. یو د هېواد نه د دوی شړل دي، د هېواد نه شړل یا وژل، هغه اسلامي امارت عام عفو اعلان کړی دی. هېڅ چاته هم هېڅوک هېڅ چا نه د انتقام اخیستو فکر نه لري په خپله برخه کې، هغه حق چې اسلامي امارت پورې تړلی دی، او نه د چا د هېواد نه د شړلو فکر لري. ولې یو په دې هېواد کې واکمني کول دي، په افغانانو باندې واک چلول دي، د افغانانو مشري کول دي. افغانان هېڅکله د خپلې مشرۍ دپاره داسې خلک نه انتخابوي چې هغه د امریکایانو غایطې، د امریکایانو بولې صفا کولې، د خارجي اشغالګرو د بولو قراردادي و. داسې خلک افغانان هېڅکله د خپلې مشرۍ دپاره نه انتخابوي او نه یې مني. مصطفی سلطاني وروره تاسې مهرباني وکړئ.